سلامونه. دا چې دی د 12مې ناحیې 14م بلاک دی چې دلته اوس هم د اختر هغه ناولتوب پروت دی، مطلب پوستکي دي او داسې نور کثافات دي، کلمې دي، لرې دي چې اوسه پورې دلته د ښاروالۍ هېڅ درک نه لګي او دغه ډیران یې نه دی اوچت کړی. تاسو ته به زه 2-3 ډیرانونه نور هم ښیم چې په همدغې لاره راځي چې هلته اوس هم دغه کثافات پراته دي او دغه مخامخ پارک دی ورسره چې دلته ماشومان ځي راځي او ډېر بد بوی دی. دا چې دی دویم ډیران دی، تاسو ګورئ چې دلته دا پوستکي پراته دي، هغه پوستکی پروت دی، دلته چې دی هغې طرف ته کلمې پرتې دي، دغې سر کې کلمې پرتې دي. دا د ماشومانو مکتب دی او دا د اوسېدونکو کوڅه ده. د اختر نه وروسته دغه ډیرانونه نه دي اوچت شوي، تر اوسه پورې پراته دي چې خلکو ته تګ راتګ په دغې لاره مشکل دی. تاسو ګورئ چې خلک په څنډه تېرېږي د بوی د لاسه. ښاروالۍ ته بیا ویل شوي دي چې دغه ډیرانونه په وخت اوچت کړي، خو هغوی چې دی تر اوسه پورې هېڅ تصمیم نه دی نیولی. نو هیله ده چې ښاروالۍ خپل کار په منظمه توګه باندې اجرا کړي. هغې سر کې یو بل ډیران دی چې هغه هم زه تاسو ته ښیم چې هغه هم تاسې وګورئ. بل ډیران دا دی چې دې نه ډېر لوی ډیران جوړ شوی دی او دلته اوس هم د هغه اختر کثافات پراته دي، دغه مخامخ تاسو ته ښکاري. عمومي سړک دی، خلک په تګ راتګ کوي. ښاروالۍ ته بیا ویل شوي دي چې دغه ډیران اوچت کړي په وخت باندې. دلته یو عجبه غوندې بوی دی، خلک چې دی بیا شکایت کوي، خو دې ځای مشران هم وایي چې ښاروالۍ ته څو ځل ویل شوي دي خو هغو خپله وظیفه نه اجرا کوي او لګیا دغه ډیران نیم سړک هم نیولی دی. هغه چې دی د ټول د اختر کثافات پراته دي چې هغه ځای ته جمع شوي دي، خلکو په خپله جمع کړي دي او هغه طرف ته کلمې او دا شیان هم پراته دي چې د دې نه مختلف وایرس هم جوړیږي. خو د ښاروالۍ د صحیح وظیفه نه اجرا کوي او بیا خاص کر د 12مه ناحیه چې د دې ځای ښاروالۍ په دې شیانو ته هېڅ پام نه کوي او ډیرانونه ځای په ځای پراته دي. نو زموږ د ټولو ملګرو نه هیله ده چې دغه ویډیو ما سره شیر کړي او خپل غږ دغه غږ موږ سره چې دی مقاماتو ته ورسوي چې زر تر زره اجرات وکړي او دغه ډیرانونه پورته کړي. تشکر.